ملګرو د دې ویډیو د کتو نه مخکې څه دوه خبرې کوم. مونږ ټول عمر چې د سیاست په نوم باندې د یو بل مشرانو په سپکې سپورې ویلې دي، خو مونږ ته هېڅ هم په لاس نه دي راغلي. نو لهذا نفرتونه ختم کړي او مینه خوره کړي. هغه مشران متل کوي ته زما سپکه مور مه کنځه نو زه به ستا درنه مور نه کنځم. نو زما د جمعیت د نېشنل پارټۍ او د پی ټی آی او نور څومره سیاسي پارټۍ دي د هغه ټولو ورونو ته دا خواست دی چې مهرباني وکړي نفرتونه چې مه خوروئ، مینه خوره کړئ. په دې ویډیو کې چې یو بزرګ عالم دین دی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاقات کړی دی او د هغه خوشحالي چې کوم انداز سره زما خپله دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوله، خو مې راشي د خپلو ملګرو وروڼو سره هم شریک کړه. دا ویډیو را سره وګوره، که خوښ هم شوله نو یو لایک ولې ورکړئ. आपके सामने बिल्कुल हज़रत आपको मिल रहे हैं फजल रहमान अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की हिफाजत फरमाए। मैं आपके वालिद साहब का मदरसा कासम जो कचहरी रोड पर था उस वक्त उनके पास बड़े मेरे उम्र का तकाला हो गया। मेरे बेटों ने कहा कि वो याद कर रहे हैं, आप जाओ। मैं शुक्रिया बताओ हाजिर हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे उस्ताद